د ابراهیم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 52 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 14 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. په پای کې منکرانو خپلو پیغمبرانو ته وویل چې یا به تاسې بیرته زموږ په دین کې داخلیږئ که نه نو موږ به تاسې له خپل هیواد نه وباسو. په دې وخت کې د هغو رب هغو ته وحی ولېږله چې موږ به دغه ظالمان هلاک کړو او له هغو وروسته به تاسې په ځمکه کې میشته کړو. دا د هغه چا مکافات دی چې زما په حضور کې له ځواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب له اخطار نه ډاریږي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هغو فیصله غوښتې وه نو دغسې د هغو فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ وخوړله. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بیا پس له دې نه وړاندې د هغه لپاره دوزخ دی. هلته به هغه ته د وینو زو غوندې د څښلو اوبه ورکړی شي چې په سختۍ سره به له ستوني څخه د هغو د تیرولو هڅه وکړي او په ډیره سختۍ سره به تیرې کړی شي. مرګ به له هره پلوه پر هغه خور شي مګر هغه به ونه مري او وړاندې به یو سخت عذاب هغه ته سترګې په لاره وي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کوم خلق چې په خپل رب کافر شوي دي د هغو د عملونو مثال د هغو ایرو په شان دی چې هغه د یوې طوفاني ورځې بړبوکۍ الوزولي وي. هغوی به د خپلو کړو وړو هیڅ میوه ونشي میندلی. همدا انتهایی ورکاوی دی. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آیتن نویني چې الله د آسمانونو او ځمکې پیدایښت په حق باندې درولی دی. که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او یو نوی مخلوق به ستاسې په ځای راولي. دغه کار هغه ته هیڅ ګران نه دی. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. او دا خلق چې کله ټول یو ځای د الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې به له دوی نه هغه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به هغو کسانو ته چې لوی یې کوله ووایي په دنیا کې موږ ستاسې پیروان اوس آیا تاسې د الله له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولی شئ؟
دوی به ووایي که الله موږ ته هدایت کړی وای نو موږ به هم تاسو ته لارښوونه کړې وای. اوس خو یو شان ده که موږ سرټکونه او بېصبري وکړو یا صبر، په هر حال زموږ د ژغورنې څه لاره نشته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. او کله چې فیصله وکړای شي نو شیطان به ووایي حقیقت دا دی الله چې له تاسې سره کومې وعدې کړې وي هغه ټولې رښتینې وي او ما چې څومره وعدې وکړې له هغو نه مې یوه هم پوره نه کړه. زما پر تاسې څه زور نه و. ما له دې نه پرته نور څه نه دي کړي چې د خپلې لارې په لوري مې تاسې ته بلنه درکړه او تاسې زما بلنې ته لبیک ووایي. اوس پر ما پړه مه اچوئ، خپل ځانونه پړه وګڼئ. دلته نه زه ستاسې فریاد ته رسېدی شم او نه تاسې زما فریاد ته. له دې نه مخکې چې تاسې زه په خدایي کې شریک ګرځولی وم، زه له هغې نه بری الذمه یم. د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني ډول دردناکه سزا ده. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. د دې پر خلاف کوم کسانو چې په دنیا کې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، هغوی به په داسې باغونو کې ننویستل شي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره د تل لپاره اوسیږي او هلته به د هغو هرکلی د سلامتیا په مبارکۍ ویلو سره وشي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیا ته نه ګورې چې الله د سپېڅلې کلمې مثال کوم شی ښودلی دی؟ د هغې مثال داسې دی لکه یوه ښه ذات لرونکې ونه چې د هغې ریښې په ځمکه کې خښې شوي دي او څانګې تر آسمانه رسېدلي دي. هغه په هر وخت کې د خپل رب په حکم سره خپلې میوې راوړي. دا مثالونه الله د دې لپاره بیانوي چې خلک ورڅخه درس واخلي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. او د ناولې کلمې مثال دی وی بدذاتې ونې په څیر دی چې د ځمکې له مخ نه راویستل شوي غورځول کیږي. د هغې لپاره هیڅ محکم والی نشته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې د یوې ثابتې وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان گمراه کوي. د الله واک دی چې څه غواړي کوي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تا هغه خلک ولیدل چې هغوی د الله نعمت وموند او هغه د نعمت په ناشکرۍ سره بدل کړ
او له خپل ځان سره خپل قوم هم د هلاکت په کور کې وغورځاو، یعنی دوزخ، چې په هغه کې به هغوی ننوځي او هغه د استوګنې ډیر بد ځای دی. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. او د الله یو څه سیالانې وټاکل تر څو چې هغوی دوی د الله له لارې نه بېلارې کړي. دوی ته ووایه ښه ده خوندونه واخلئ، په پای کې ستاسې ورګرځېدل دوزخ ته دي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ای پیغمبره، زما کومو بندگانو چې ایمان راوړی دی هغو ته ووایه چې لمونځ قایم کړي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه د خیر په لاره کې په پټه او ښکاره لګښت وکړي، مخکې له دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به د خپلوي پالنه وشي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله خو همغه دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او له اسمانه یې اوبو ورولې، بیا یې د هغو په وسیله تاسې ته د روزي رسولو راز میوې پیدا کړي. هغه کښتۍ ستاسې لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روانه شي او سیندونه یې ستاسې لپاره په کار واچول. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هغه لمر او سپوږمۍ ستاسې لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ ستاسې لپاره په کار واچوله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هغه ټول هغه څه تاسې ته درکړل چې تاسې وغوښتل، که تاسې وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمېرئ نو شمېرلی نه شئ. حقیقت دا دی چې انسان ډیر بې انصاف او ناشکره دی. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم دعا کړې وه چې پروردګاره دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد له بت پرستۍ نه وساته. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردګار دغه بوتانو زیاتره خلک په ګمراهۍ کې اچولی دي چې څوک زما په کړنلاره لاړ هغه زما دی او څوک چې زما په خلاف کړنلاره غوره کړي نو په یقیني ډول ته بخښونکی مهربان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردګار ما په یو بې اوبو وښو ناو کې د خپل اولاد یوه برخه ستا د محترم کور تر څنګ میشته کړه. پروردګار دا ما د دې لپاره کړي دي چې دا خلک دلته لمونځ قایم کړي
نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوې ورکړه ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردگار ته پر هغه څه چې مونږ یې پټوو یا یې څرګندوو پوهیږي او په رښتیا سره له الله څخه هیڅ شی نه په ځمکه کې پټ دی نه په آسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. د هغه خدای شکر دی چې هغه ماته په دې زوړوالي کې اسماعیل او اسحاق غوندې زامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ارومرو د دعا اورېدونکی دی. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ای زما پروردگار ما د لمونځ قایمونکی وګرځوه او زما له اولاد نه هم داسې خلک راپورته کړه چې دغه عبادت ادا کړي. پروردگار زما دعا قبول کړه. پروردگار ما زما مور پلار او ټول مؤمنانو ته په هغه ورځ بخښنه وکړه چې حساب برپاوي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اوس چې دغه ظالمان څه کوي ته الله له هغو نه غافل مه ګڼه. الله خو دوی د هغې ورځې لپاره ځنډوي چې کله دا حالت وي چې سترګې ټیغې رډې پاتې وي، سرونه نیغ نیونکي به په تیښته وي، پورته لوري ته به شخ کتل وي او زړونه به الوزي. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ای محمد صلی الله علیه وسلم ته دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله دوی ته عذاب راشي. په هغه وخت کې به دغه ظالمان ووایي چې ای زمونږ ربه مونږ ته لږ غوندې نور مهلت راکړه، مونږ به ستا دعوت ته لبیک ووایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو. خو دوی ته به په څرګند ډول ځواب ورکړی شي چې آیا تاسې همغه خلک نه یي چې له دې نه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې مونږ هیڅکله زوال نه لرو؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. په داسې حال کې چې تاسې د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلی چې هغو په خپله په ځان ظلم کړی و او کتلی مو چې موږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو په راوړلو موږ تاسې پوهولي هم وی. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هغو خپلې ټولې دسیسې په کار واچولې خو د هغو د هرې دسیسې خنثی کول له الله سره وو، که څه هم چې د هغو چلونه داسې قوي وو چې غرونه به پرې له ځایه بېځایه شي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نو ای پیغمبره ته هیڅکله دا ګمان مه کوه چې الله به په کوم وخت کې له خپلو پیغمبرانو سره د کړو وعدو پر خلاف کار وکړي. الله زورور او غچ اخیستونکی دی. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا
لله الواحد القهار. دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه او اسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. په هغه ورځ به ته مجرمان وګوري چې په زنځیرونو کې به یې لاسونه پښې کلکې تړلي وي، د قیر جامې به یې اغوستې وي او د اور شغلې به د هغو پر مخونو خورېدونکې وي. دا به ځکه داسې وي چې الله هر تنفس کوونکي ته د هغه د کړو وړو بدله ورکړي. د الله په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. دا د ټولو انسانانو لپاره یو پیغام دی او دا د دې لپاره لیږل شوی دی چې هغوی د ده په وسیله خبردار کړی شي او هغوی وپوهیږي چې په حقیقت کې خدای صرف یکی یو دی او څوک چې پوهه لري هغوی متوجه شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.